زوی څنګه یې؟ ښه یم پلاره، مړه ته مې نه ګورې. زوی لږې اوبه خو راکړه. زه خپله پسې جګ شه که نه موږ خپله ستړي یو مړه. السلام علیکم زویا. وعلیکم پلاره. ماشومان راوباسئ چې واکسینې کړو. کله به داسې وخت راورسېږي. پلاره دا بند کړه که نه موږ نه ګورې چې درس لیکو. ها زویا بند به یې کړم. زوی امتحانونه یې څنګه تېرېږي؟ بس تېرېږي نو بس پلاره. خدای دا بچی ما سره رسې ولیکئ. کومه ګناه مې کړې ده خدایه ته یې راته معاف کړې. السلام علیکم زویا. وعلیکم پلاره. داسې رقم ته زوی مې دی. ما ته زه هم نه پرېږدي چې زه کښېنم. مې مشر کشر راته به هم نه کوي. هی دا څه شی شو ده؟ راشه پلاره تېره. اوه اوه د دې زمانې دا زامن څه رقم ته شو. داسې خو نه کوي چې پلار ته تکیې کېږدي. پلار نه تکیې لرې کوي. ای خدایه ته دا زما زوی ته لږ عقل وښیې عقل. یاره نسیه دا پلار به دې چېرته یي؟ ضرور خبره ورته کومه. پلاره ضرور خبر دې کوه چې ما باندې راوخته د ځه مزر کوه. یاره بچیه ته چې راغلې تا خو سلام هم ونه چولو. مالا سلامونه یې چا د لاسه کېږي مړه. یاره بچیه زه د لا پلار هم یم ته ما سره داسې خبرې کوې. مړه مونږ خو همداسې یو مړه پلاره پرېږدئ. مړه پلاره ضرور خبر دې کوه مړه ما باندې ناوخته دی زه ځمه مخکې مې هم درته ویلې. یاره بچیه د کار چې دې نیولی هغه دې څنګه کړو؟ مړه پلاره هغې کې ستا کار نشته هغه ما کار دی. مړه تاسو په هر چیز کې ما ته کار لرئ مړه زه درنه لاړم. یاره دی زما بچی و څومره په تکلیفو مې راستر کو ما سره اوس داسې خبرې کوي. لمونځ وکړو ته یې وکړه. لاره چې ته خو تښتي نه که نه وبې کړو. اوه پلاره زه دې ووهلم. زه سره لمونځ کوم نه خپله وکړه. ای هی ما مې پلار سره همداسې کړي اوس ما سره مې خپل بچی همداسې کوي. کاشکې ما دا پلار قدر کړی و ما سره به اوس بچي داسې نه کول. د خپلو پلارونو قدر عزت وکړئ چې ستاسو بچي ستاسو قدر عزت